Hello, dear friends. Hello, dear students. Hope you are doing well and great, and hope you are having a great time. Welcome back to Hope English Academy. سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن واوسیږي. هیله ده چې پر انرژي واوسیږي د نن ورځې د درس لپاره. د نن ورځې په درس کې موږ تاسو داسې څه وایو چې د هغې زده کول غوندې مهم دي، ځکه چې دغه برخې اکثره استادان نه ورته وایي، په اکثره کتابونو کې نشته، ځکه چې دغه درې برخې د پریپوزیشن دی چې دې ته ویل کېږي د پریپوزیشن فرعي ډولونه. نو د نن ورځې په 55 نمبر درس کې به موږ تاسو دغه درې برخې وایو. دا در سره نوټ کړئ، زده یې کړئ او په جملو کې وکاروئ، ځکه چې دا ځینې کسان پوښتنه درنه کوي، نو کېدلی شي چې تاسې ورباندې سر نه وي خلاص. 3 parts of preposition، درې برخې د preposition. صحیح شو. افغاني برخې چې موږ تاسو ویلې هغه اصلي برخې وې د preposition، ځکه هغه preposition ولو چې موږ تاسو ته ډېر په کار راتلل، یعنې په هره جمله کې موږ تاسو ته یو ځای راښودلی وو، د یو شي د انداز، یو شي د وخت پر اساس باندې موږ تاسو ته خبره کوله. نو دلته موږ تاسو درې نورې فرعي برخې وایو، چې اوله برخه ده preposition of manner. صحیح شو. preposition of manner. دوهمه برخه ده preposition of reason. صحیح شو. preposition of reason. دریمه برخه ده preposition of agent. preposition of agent. راځو موږ تاسو په تعریفونو باندې غږیږو چې preposition of manner څه ته ویل کېږي. preposition of manner موږ تاسو تعریفوو، بیا په مثالونو باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو. په جملو کې هم درته کوم، ځکه چې په جملو کې تر اوسه پورې یو شی موږ تاسو کار نه کوو، مطلب په جملو کې ونه وي، نو بیا موږ تاسو په ورځني جملو کې نشو کارولی، په جملو کې موږ تاسو ترې نه استفاده نشو کولی. اول راځو موږ تاسو دغه preposition of manner تعریفوو چې تعریف یې څه دی، بیا په پښتو کې هم داسې مختصر او شارټ تعریف یې درته وایم، بیا زه موږ تاسو هغه کلمې وایو او بیا موږ تاسو په جملو کې کاروو. راځو موږ تاسو تعریف ته definition. show the way or method something is done. show the way or method د یو شي طریقه راښیي موږ تاسو ته چې یو شی څنګه انجامېږي، څنګه یو شی ترسره کېږي. صحیح شو. یا په پښتو کې ویلی شو ښیي چې یو کار څنګه ترسره کېږي. راځو موږ تاسو اوس مثالونو ته چې دغه کوم الفاظ دي. زموږ تاسو preposition ته په چپ لاس کې اول ځای ته وګورئ. اول موږ تاسو لرو with. صحیح شو. په پښتو کې موږ تاسو وویلی شو سره، که نه. usage ته راځو. د څنګ ته usages دي، بیا ورسره بېلګې مثالونه موږ تاسو لرو. صحیح شو. نو اول راځو موږ تاسو preposition ته with سره، په پښتو کې موږ تاسو ویلی شو. صحیح شو. for accompaniment د ملګرتیا لپاره. صحیح شو. موږ تاسو with استفاده کول یو چا سره د ملګرتیا لپاره. ملګرتیا د هدف دی چې یو چا سره همراهي کوو. صحیح شو. راځو موږ تاسو مثال یې وایو. I went with my husband. زه د خپل میړه سره لاړم. صحیح شو. نو دلته دا همراهي یا ملګرتیا ورسره کول، یو ځای تګ کول، د دې لپاره موږ تاسو with کاروو. راځو سیکنډ ته دوهم ته for usage ته راځو. for purpose or reasoning د مقصد یا د استدلال لپاره. صحیح شو. د مقصد لپاره موږ تاسو کاروو، کله چې په یو کار کې موږ تاسو یو مقصد ولرو یا یو څه هدف وي. صحیح شو. راځو مثال ته. I made a blog for writing. ما یو بلاګ جوړ کړلو for لپاره د writing لیکلو لپاره. صحیح شو. of د په پښتو کې موږ تاسو ویلی شو. for association or measure.
صحیح شو؟ د تنظیم یا اندازه کولو لپاره موږ تاسو کارو. 4 مثال داسې I want a piece of the pie. صحیح شو؟ I want a piece of the pie. زه یوه برخه یا یو ټوټه یا یوه تکه پی یو قسم یو ډول شیریني ده. صحیح شو؟ I want a piece of the pie. زه یوه برخه غواړم د شیریني. صحیح شو؟ د څلورم ته راځو. By to show measurement. صحیح شو؟ To show measurement. د اندازې یا طریقې ښودلو لپاره موږ تاسو کارو. صحیح شو؟ By I get paid by the hour. صحیح شو؟ I get زه ترلاسه کوم paid یعنې پیسې by the hour د یو ساعت له طریقې. صحیح شو؟ یعنې په یو ساعت باندې زه دومره پیسې اخلم. صحیح شو؟ یا ماته د ساعت له مخې معاش راکول کېږي. صحیح شو؟ دارنګه موږ تاسو ویلی شو. بل ته راځو. Like to show similarity. صحیح شو؟ د ورته والي ښودلو لپاره موږ تاسو کارو. صحیح شو؟ I look like John Abraham. صحیح شو؟ زه د جون ابرام په قسم یا په ډول ښکاره کېږم. موږ تاسو ویلي چې د ورته والي یعنې زه ورته والی لرم جون ابرام ته. صحیح شو؟ بل ته راځو. As to show capacity. To show capacity یعنې د ظرفیت یا رول ښودلو لپاره موږ تاسو کارولی شو. لکه څنګه مثال I work as a tutor. صحیح شو؟ a tutor هم ویل کېږي tutor هم ویل کېږي. I work a tutor یعنې دا مطلب چې زه د ښوونکي په توګه کار کوم. بل مثال ته موږ تاسو راځو. In to show manner. صحیح شو؟ د حالت یا طرز ښودلو لپاره موږ تاسو کارو. I left in hurry. دا مطلب چې زه په بیړه لاړم یا ما بیړه درلودله چې داسې مې پرېښودل. صحیح شو؟ بل ته راځو. On د طریقې ښودلو لپاره موږ تاسو کارولی شو. صحیح شو؟ لکه I traveled on foot. معنی څه دی؟ I traveled on foot. travel چې دی سفر کولو ته وایي. صحیح شو؟ ګردش یو ځای کې ته ځې په سفر باندې. on foot دا مطلب چې پر پښو باندې. لکه موږ داسې ځینې ځایونو ته ګوره په قسمه قسم وسیلو باندې په سفر ځو. صحیح شو؟ نو دلته on چې دی preposition دی. نو راځه موږ تاسو دوهمې برخې ته د دغه فرعي ډولونو دوهم برخې موږ تاسو لرو preposition of یا prepositions چې دی جمع دی preposition یې واحد دی. صحیح شو؟ نو مشکل نه لري دواړه صحیح دي. prepositions of reason د وجې یا د reason prepositions. صحیح شو؟ تعریف ته راځو. definition indicate the reason or cause. په ګوته کوي the reason وجه or cause یا علت. صحیح شو؟ behind something behind شاته something د یو شي. صحیح شو؟ د یو شي شاته هغه کوم دلیل چې وي یا کوم وجه چې وي هغه په ګوته کوي. یا پښتو کې موږ تاسو ویلی سو چې دا ښیي چې ولې یو کار وشو یا کوم دلیل لري. صحیح شو؟ داسې پښتو کې ویلی شو. اوس راځو موږ تاسو مثالونو ته. prep یعنې preposition یو څیز او example موږ تاسو لرو. صحیح شو؟ because of ځکه چې. صحیح شو؟ to show cause or reason چې ښیي cause قضیه یا دلیل یا reason وجه. صحیح شو؟ هغه ته راځو. جملې ته the match was cancelled
because of rain. لوبه کینسل شوله لغوه شوله because of د دې له وجې because of rain د باران له وجې نو د دغه کینسل کېدل شاته دلیل دا و چې باران وشو صحیح شو د باران له وجې هغه لوبه کینسل شوله بل مثال ته راځو due to صحیح شو due to indicate reason چې وجه په ګوته کړي the delay was due to traffic the delay was due to traffic the delay was هغه ځنډ چې وشولو due to traffic د ترافیک له امله و صحیح شو ځکه چې دلته موږ تاسو ویلي چې due to indicate reason یعنی د دلیل څرګندولو لپاره صحیح شو نو دلته due to دا مطلب چې موږ تاسو څرګندو دلیل په دې دلیل باندې چې هلته ترافیک ولو نو ځنډ منځته راغلو صحیح شو انشاءالله چې نور به ورباندې پوهېږئ زه صرف معنا او ترجمه یې درته کوم صحیح شو owing to صحیح شو to express cause چې وښایي یا تشریح کړي cause وجه صحیح شو یا څرګنده کړي owing to his illness he stayed home د خپلې ناروغۍ له امله یعنی هغه د خپلې ناروغۍ له امله په کور کې پاتې شو یا په کور کې پاتې شوی دی صحیح شو thanks to مننه صحیح شو یو چاته مننه منندویي to show positive cause چې وښایي positive مثبت cause وجه thanks to your help ستاسو له کومک څخه مننه I succeeded صحیح شو زه بریالی شوم بل یو ته راځو موږ تاسو on account of to show justification صحیح شو on account of دا مطلب چې په حساب usage چې دی مطلب د کوم شان لپاره موږ تاسو کارولی شو to show چې وښایي justification توجیه صحیح شو justification مطلب توجیه یو شی توجیه کول یا د یو شي توجیه ښودلو لپاره موږ تاسو on account of کارو راځو مثال ته he left early on account of an emergency صحیح شو هغه د بیړني حالت له امله وختي ولاړلو دا د دې دلیل لپاره د دې وجې لپاره موږ تاسو کارولي اوس راځو موږ تاسو درېیمې برخې د فرعي preposition چې موږ تاسو ویلې درې برخې لري که نه نو درېیمې برخې ته راځو preposition of agent ته صحیح شو agent definition یې موږ تاسو اول په انګلیسي کې وایو بیا پښتو کې هم درته بیا وروسته زه موږ تاسو مثالونو جملو ته definition یې داسې دی تعریف یې داسې دی show the doer of the action صحیح شو show the doer of an action دا مطلب چې کوونکی صحیح شو یا کړونکی یا هغه څوک چې عمل ترسره کوي show the doer of an action ښیي عمل کوونکی د یو عمل صحیح شو in passive voice په passive جملاتو کې passive جملې دا رقم دی لکه موږ تاسو مجهولې جملې یادو په پښتو کې دا ښیي چې کار د چا لخوا ترسره شوی صحیح شو راځو موږ تاسو مثالونو ته بای ګوره په دې ځای کې بای دا مطلب چې موږ تاسو preposition of agent د دې لپاره کارو چې مطلب موږ تاسو وسیلې لپاره صحیح شو لکه څنګه to show instrument د وسیلې ښودلو لپاره موږ تاسو بای کارو the book was written by John صحیح شو دا passive voice جمله ده صحیح شو active voice passive voice مطلب د ډېرو غټ بحث لري خو دومره به مو پوه کړم چې passive voice صرف په خبرو کې درسره ونیسئ صحیح شو په ذهن کې درسره ونیسئ چې passive جملو کې موږ تاسو by د وسیلې لپاره موږ تاسو کارولی شو the book was written by John دغه کتاب د جان په وسیله سره لیکل شوی دی صحیح شو
نو دا لیکل چې دی عمل دی. د دې کوونکی څوک دی؟ جان دی. د جان په وسیلې سره یا جان لیکلی صحیح شو، یعنې د دې کار وسیله چې ترسره شوی دی جان دی. with to show or in صحیح شو. the door is opened with a key دروازه د کلي سره پرانیستل کیږي. to show or in د اصلي ښودلو لپاره. the door is opened with a key دروازه د کلي سره پرانیستل کیږي. دلته د دروازې د خلاصون لپاره چې دروازه خلاصیږي وسیله ګرځېږي کلي. of ته راځو. to show source صحیح شو. د سرچینې ښودلو لپاره موږ تاسو of کارو. he is loved by all of us هغه زموږ ټولو سره مینه لري. he is loved by all of us. بل ته راځو. from to show source صحیح شو. د سرچینې لپاره دا هم د سرچینې د ښودلو لپاره دا هم کارول کیږي. مثال ته راځو. she comes from a rich family. she comes هغه د یوې from a rich family. she comes from a rich family هغه د یوې بډایه پولداره یا سرمایه‌داره کورنۍ څخه راځي. she comes هغه راځي from a rich family له یوې پولداره کورنۍ څخه مالداره کورنۍ څخه. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله محافظ و ناصر شه. انشاءالله چې ډېر څه به مو ترېنه زده کړي وي او دغه پریپوزیشن نورو په جملو کې هم درسره وکاروئ. ډېر په اسانه او ډېر په وضاحتي او ډېر په سلو شکل سره مې درته تشریح کړلو. انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي. که بیا هم څه ستونزه وي کولی شئ په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې ستونزې ووایاست. انشاءالله زه به تاسو ته هلته هم جواب درکړم. الله حافظ.